د چا فین یې؟ عمران خان. په څه وجه باندې هغه دومره غټ فین یې؟ نو سم ایمانداره سړی د نور ګرده غله دي. مطلب دا ګرده ډیزل راتلی ګرده دا مسنم دی هغه دی شهباز شریف دی دا خبر نه دی شاه سړی دا فوج باجوا دی بس نوم د ده خراب دی. د چا نوم خراب دی؟ دا نه د ډیزلیان دي لوټي دي دا خسرګان دا بلاول دا د دوی نوم خراب. بلاول ته وایي د خسرا وایي. هم راولي بس نو بیا خدای حافظ دی. د خدای حافظ. کو یی چې مونږه مهنګای دا مهنګای مشي چې هم نشته اسکاله کې څه شي کړای هیڅ کار هم نه کړای غال دی دا او کله یو په سیمنډه وای کله بل په سیمنډه وای هیڅ تغه نشته کوڅ کا دا هیڅ شی هم نه کړای هغه ته صرف حلوا کې دا هغه د حلوا دی شریف ته شهباز شریف ته کټوله غدار دی عمران خان ته د عمران خان پاکستان مستقبل یو سره جوړ. وعلیکم السلام. څنګه ورور خیر؟ شکر دی د الله کوم ځای فضل. راغلی؟ زه د مردان نه راغلی. د پاکستان دا بلډ سولوشن ریولوشن دا د کار دی ورته دا زیاتې کې خپل علم بلیک میل کې علماء هغه ته خبر نه دی هغه خبر وای هغه د مدرسې نه بار راوته هغه خبر چی مونږ اوس رائټ پاره نه درېګو کنه مونږ به نور حکمرانو د خپل لاندې راشو مو به د محبت دی بس عمران خان نور څه دی بس رحمان صاحب وایي چې زه خدا محبت خو زما سره خلک کوي ډېر زیاته دا تاسو تاسو سره خلک کوي محبت رحمان صاحب وایي څوک کوي فضل الرحمن صاحب وایي اکثر څوک محبت نه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ماشومه ښه؟ شیم کوم ځای نه راغلی؟ د کوټې نه کوټې نه راغلی دلته څه کوې؟ د جلسې لپاره جلسې لپاره کوټې نه جلسې لپاره راغلی سپیشل ډېر لرې نه یې راغلی؟ نه نږدې ده د عمران خان صاحب دپاره خو به راځو. کوټه کې هم خلک راوتي نو هلته ولې نه راوتي؟ نو دلته مونږ رالو. سبق وایې؟ او سویم کې وم کې وم کې سبق ولې نه وایي چې راغلی په روډونو باندې ګرځي؟ نو فین یم د چا فین یې؟ عمران خان. په څه وجه باندې هغه دومره غټ فین یې؟ نو سم ایمانداره سړی د نور ګرده غله دي. چا ویل چې هغه دومره ایمانداره دی هغه لته بچی چا ویل چې ایمانداره دی؟ غیرتي سړی دی. دا چا ویلی و؟ ایمانداره په دغه دی دا هغه امریکې ته سر نه ټیټ کو اور د خبرې ډیزل کوه مطلب دا ګرده ډیزل راتلی ګرده دا مسنم دی هغه دی شهباز شریف دی دا خبر نه دی شاه سړی دا فوج باجوا دی بس نوم د ده خراب دی. د چا نوم خراب دی؟ دا نه د ډیزلیان دي لوټي دي دا خسرګان دا بلاول دا د دوی نوم خراب. بلاول ته وایي د خسرا وایي. نو هغه خبرې دی چې کوئی کام پہ تانتی ہے نو پدا باندې د هغې وجې نه دې ورته دغه ووایه څوک دی ښه بیا ستا که د ټول نه ښه دغه دی څوک خوښ دی سیاستدان؟ عمران خان. په څه وجه د عمران خان دومره خوښ دی؟ غیرتي سړی دی او پښتون ده. بل مولانا صاحب هم پښتون دی څه که دغه هغه ډیزلی دی ډیزل هغه ډیزل خرڅوي. چا ویل درته دا چې ډیزل خرڅوي؟ نو په ډیزل په پرمنټ باندې هغه مولانا نه و مولانا خو زه به اسلام راولم پاکستان کې. او هغه که اسلام راولي بس نو بیا خدای حافظ دی. د خدای حافظ دی. دا ولې دا خدای حافظ دی؟ څه پیغام عمران خان صاحب ته ورکوې؟ عمران خان صاحب ته وایم بس زنده باد. زه مهرباني رحیم زه یو 100,000 روپۍ نوکر یم سیدا دا چور او ډاکو یی چې مونږه مهنګای دا مهنګای مشي چې هم نشته عمران خان مال 10 लाख روپۍ صحت کارت را کړی دی هغه باندې ما مور د سترګو اپریشن 5 लाख روپۍ اپریشن په وشه سیدا کم از کم د 50-60,000 روپۍ عمران خان مال نور را کړی د صحت غواله. زه دغه پرېزر دروایم دا د پښتنو څخه غدارین ده چې هغه ښه پښتانه په ښه پوزیشن راوستي. ډیزلي مولا د 25 کاله کې څه شی کړی هیڅ کار هم نه کړی غال دی دا او کله یو په سیمنډه وای کله بل په سیمنډه وای هیڅ تغه نشته او ټول غلې دي د غل راوتلي پوه شو په ټول سره په کې زو شوی اسمبلی کې تاسو وینئ سم سیلاب راغلی دی دلته دا خو ټول جذبات عمران خان مینا دا سره عمران خان په کې راوتلي دي چې ظلم سره وشي سیټ نه کوس کړه. دا څه ښکاري چې اوس د دومره ښه پښتانه رانولي په ښه سیټونو باندې او دا خو بیا غدار دی د پښتنو. څوک غدار دی؟ مولانا صاحب. مولانا صاحب غدار دی دا خو بیخ نه غدار دی ډیزل دی دا بیا د 40 लाख روپۍ خو یې لاسیس کړی دا خو بیا خبر کوم نن په موجوده حکومت باندې دا موجوده حکومت باندې کده په 100 کاله کې څو کړنې ما نه سر غوڅ کا دا هیڅ شی نه چکړای هغه ته صرف حلوا کې دا هغه د حلوا دی
هغه نور د هیڅ سم نه دی حلوا ورته کېده خېټه ډکه کړي هغې نه بعد بس چې چېرته ځي هلته ځي چېرته ورته خالو حلوا میلاویږي هلته لکه د وعلیکم السلام. عمران خان چې دا هغه ډېر ښه سړی ده. مولانا فضل الرحمن د ټولو د امریکې جاسوس ده، غداره ده، نواز شریف ده، شهباز شریف ده، دا ټوله غدار دي. عمران خان چې ده د عمران خان پاکستان مستقبل یو سړی جوړوي هغه عمران خان ده. پښتون د چا پلار انډر ډارېږي انشاءالله امریکا هم غږ نشي ته کولی، چا پلار غږ نشي ته کولی. یو عمران خان چې امریکې ته سترګې ښکاره کړې. عمران خان زنده‌باد. مهرباني جزاک الله. وعلیکم السلام. څنګه وروره خیر؟ شکر دی د الله کوم فضل. ځای نه راغلی؟ زه د مردان نه راغلی یم خو دلته جواب کوم. څه ولې داسې په قلاره قلاره خبرې کوې؟ یاره مونږ دومره چغې ووهلې چې هغه مریم هم ځان له خرابه کړه. دا څه راوړلي پاکستان دا بلډ سولوشن ریولوشن؟ دا دی جی پاکستان سولوشن ریډ بلډ ریولوشن. مونږه چې څنګه دا تاریخ او دغه وګورې زمونږ د پاکستان تقریبا 70 سال نه دا یو څو کورونه دي، یو څو خاندانونه دي، دا ای غلامي ده، دا ای بدماشي ده. سپریم کورټ د هغې دی. هلو हाँ जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान چې کوم دی د دې خلکو دی، الیکشن کمیشن د دې خلکو دی، او دین علاوه پارلیمنت د دې خلکو دی، آئین د دې خلکو دی. د عوامو د لپاره هیڅ هم نشته. چې کوم د پاکستان عام عوام دي هغې ته یو حق هم خپل اوسه پورې نه ملاویږي. یو څو افسران دي د سپریم کورټ د الیکشن کمیشن دا غي بدمعاشي ده او د ای حکمرانی ده. د عوامو موږ د عوامو حکمرانی غواړو. اچھا زه فضل الرحمن صاحب ته داسې کار کوم چې زه خپل حقانیه کې پاتې شوی یم که نه، او خپل ډاکټر یم الحمدلله د الله احسان دی. او فضل الرحمن صاحب ته دا میسج ورکوم چې ته خلک بلیک میل کې، علما بلیک میل کې. ګوره اسلام پکار دی، اسلام ته او زموږ پاکستان ته مدینه رسیات ته پر خبرې کول پکار دي. ګوره ته دا زیاتې کې خپل علم بلیک میل کې، علما دي هغوی ته څه خبر نه دي. که هغوی خبر وای هغوی د مدرسې نه بهر راووتی هغه خبر شي. هغوی خو مدرسې کې صرف سپاره لیدلې ده، سپارې نه چې کله بهر راووته هغوی به خبرو نه خبر شي. هغوی ته به پته ولګي چې اسلام څه شی دی او پاکستان څه شی دی. پاکستان کې صرف اسلام چلی صحیح ده. او ته وایې چې عمران خان یهودي ایجنټ دی، بیا یهودي ایجنټ راځي ولې دله خبرې ولې کوي او په خبره وایي بیا اپسولوټي ناټ ولې وایي. ته د اپسولوټي ناټ سپیلنګ ویلی شي، تاله پته ده چې دا څه ته وایي. مړه ته دومره بې شرمې ته تا نه بې سیوا اړو بې شرمه شته نه. او زه لاس کې صرف یو ناره لګوم چې زه د چا سپورټر نه یم. واحد ما یو سپیچ وکړو، یو سټرګل مې وکړو چې عمران خان یو سچا لیډر دی او موږ د سره ودرېدل پکار دی. عمران خان زنده باد، پاکستان پاینده باد. وعلیکم السلام. څنګه وروره خیر؟ خیر د خیر نه راغلی یم. زه د اسلام آباد نه یم دغه څنګه دلته دلته د زمونږ امام عمران خان سپورټ کې راغلی یو. زمونږ دلته عمران خان سپورټ کې راغلی یو که نه. د چې کوم دغه ملک چور د چې کوم ملک چور دي او دوی ختمه کول لپاره او د یو آزاد ملک دپاره د سټرګل دپاره راغلی یو. سټرګل دپاره راغلی یو. د یوه ورځ نه ده، دوه ورځ نه دي، دا زمونږ نسلونو خبره ده. صحیح ده که نه. اوس مونږ اوس رایټ پاره ونه درېږو که نه، مونږ به نور حکمرانو د خپو لاندې راشو، مونږ به د امریکې خپې لاندې راشو. اوس هم راغلی یو، د چا وجې نه راغلی یو، نواز شریف نواز راغلی یو. همدا یو سچا لیډر مونږ ته میلاو شو چې پاکستان یې دغو زنجیرو نه خلاصولو، امریکې زنجیرو نه خلاصولو، خو دغو پرې نه دولو. د هغه وجې نه پرې نه دولو چې پیسې زور یې وښیلو. دو عمران خان پیسې زور نه ښیي، دغه د عوام زور ښیي. چې کله عوام په زور راشي، عوام په زور راشي دوی پلار هم څوک ساتونی. خو دغه یو آئین ده، یو قانون ده چې قانون په تحت چې تو څومره ووټونه واخلې ته به هغه نه استعفا ورکوې که نه. نو اوس به موږ بیا الیکشن کې انشاءالله عمران خان له ووټ ورکوو او د 22 کروڑ عوام به ټول ووټ ورکوي، یو کس به نه ورکوي.
مخکې به یو کروڑ څومره ووټ ورشوي وه دارې به ټول 22 کروڑ عوام ووټ ورکوي او دارې به درې وارې اکثریت سره به دا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورور ښه الحمدلله ښه یم تاسو څنګه کوم ځای نه راغلی زه کوټه نه کوټه نه راغلی څنګه د الله زه بس دا غلی یم دی په محبت لپاره راغلی یم د عمران خان محبت لپاره راغلی یم څه محبت دی عمران خان سره ډېره زیات محبت دی د موږ یو ټول محبت کو دغه نه نور څه دی دا څه مینه ډېر زیات راشه داسې مخکې چې ګورې دا بس محبت دی عمران خان ور نور څه نه دی ته ګوره خو دا ټول راغلي دي هر شی پرېښي دي خپل کاروبار هر شی پرېښي دي د پله راغلي دي محبت دی بس عمران خان ور نور څه دی بس رحمان صاحب وایي چې زه خو دا محبت خو زما سره خلک کوي ډېر زیاته دا تاسو تا سره خلک کوي محبت رحمان صاحب وایي څوک کوي فضل الرحمان صاحب وایي اکثر څوک محبت نه کوي ډیزل سړی دی اکثر څوک محبت نه کوي څنګه ډیزل دی یاره ډیزل دی مړه ډیزل چوری کوي کرپشن کوي ډیزل کې هر شی هغه کوي نور څه نه دی بس ډیزل دی لپاره پیدا شوی دی پیغام ورکړي هغې ته هغه ته بس دا پیغام ورکوم چې عمران خان درته ویلی و کہ پچھتاؤ گے اور انشاءاللہ ضرور پچھتاؤ گے بس دا پیغام دی